السلام علیکم ناظرین د نن ورځ اهم ترین ویلاګ سره زم اجاز یوسفزی کتونکو په نننی ویلاګ کې به زه په کراچۍ ښار کې پښتون قام ته ورپېښ ستونزې مشکلات او دغه رنګ په کاروبارونو کې او په روزمره ژوند کې چې کوم مشکلات پښتون قام ته ورمخې ته دي په دې باندې به زه خبره کوم. خو د دې نه وړاندې چې زه خپل موضوع ته لاړم زه به اول د پروګرام په آغاز کې د کراچۍ مجموعي امنیتي صورتحال باندې خبره وکم. کتونکو په کراچۍ کې د ډکیتۍ او بدخورۍ او دغه رنګ د سټریټ کرایمز واقعات ډېر په تیزۍ سره مخ په وړاندې روان دي او په معمولي مزاحمت باندې د انسان قتل کیږي. کتونکو تیر 15 ورځو دوران تقریبا په مزاحمت باندې یعنی د ډکیتۍ دوران په مزاحمت باندې 15 انسانان وژل شوي دي او تقریبا روان کال یعنی کال 2025 دوران 20 کسان چې کوم دي هغه د ډکیتۍ دوران په مزاحمت باندې وژل شوي دي. د دې نه علاوه سټریټ کرایمز واقعات هم بې پناه سیوا شوي دي که هغه موبایل سنیچنګ دی او که هغه نور د سټریټ کرایمز دي هغه بې پناه سیوا شوي دي. د دې نه علاوه د لیاري ګینګ وار چې کوم دی هغه یو ځل بیا اکټیو شوی دی. هغوی خلکو ته د بتو کالونه کوي د بتو لپاره چټۍ لیږلي. دا واقعیات چې کوم دی د کراچۍ اولډ سټي ایریا او نیو کراچي کې مخې ته راځي. دا علاقې هغه علاقې دي کوم چې د رحمان ډکیت او عزیر بلوچ لپاره مشهورې وي او دا هغه ګروپونه دي د هغوی چې کوم باقیات دي هغوی نن سبا تاسو وینئ چې مختلف دکاندارانو ته تاجر برادرۍ ته او دغه رنګ په مارکیټونو کې هغوی د بتې لپاره کالونه کوي او د دې نه علاوه چټۍ هم ورکوي چې به تاسو ته بتې راکوي. دا کولاو چې کوم دی د پولیس په کارکردګۍ باندې سوالیه نښه ده. کتونکو اوس په زر اعظم په کراچۍ کې پښتون قام د کومو مسلو سره مخ دي. پای کې د ټولو نه اول د انفراستراکچر مسله ده. یعنی په کراچۍ ښار کې چې کوم ځای کې پښتون آبادي ده که هغه بنارس دی که اورنګي ټاون دی که ملیر دی او که هغه سوراب ګوټ دی یا نور د پښتنو چې کومې علاقې دي هلته به ته روډ سم وي نه وینئ. هلته به چې کوم ګلۍ دي لارې کوڅې دي هغه چې کوم دی ګډې وډې وي او د تباهۍ سره مخ وي. دا ټول د انفراستراکچر مسلې عموما د پښتنو په سیمه کې رامخته کیږي. بیا په پښتنو باندې دا الزام لګي چې دوی صفایي پسند نه دي. په دغه ځایونو کې دوی صفایي نه کوي خصوصا ماجر او نور سیندیان قومونه چې کوم دي هغوی په پښتنو باندې دا ډول الزامات لګي. نو د دې بنیادي وجه او ذموار چې کوم دی هغه د کراچۍ بلدیه ده یعنی لوکل ګورنمنټ دی. لوکل ګورنمنټ چې په یو ځای کې صفایي نه کوي انټرسټ نه اخلي په لارو کوڅو کې بیا آبادي نه کوي یعنی د تعمیر نو کار نه کوي نو همدغه شانتې چې کوم د ګندګي وي هغه په یو علاقه کې سیوا کیږي. دا یوازې د پښتنو مسله نه ده. دا په پنجاب کې هم داسې دي دا په بلوچستان کې هم داسې دي دا په اندرون سند کې هم دغه شانتي چې کوم ځای کې لوکل ګورنمنټ اکټیو نه وي هلته چې کوم دی د صفایي نظام ډېر زیات خراب وي. کراچۍ کې چې کوم ځای کې مهاجر اوسیږي خصوصا هغه ځای کې ویل کیږي چې دلته د صفایي نظام نسبتا چې کوم دی هغه غوره دی. خو ولې د دغه ځای نه لوکل ګورنمنټ او بلدیه لرې که هم دغه علاقې به په کنډراتو کې او په ډیرانونو کې بدل شي. نو د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې په پښتون علاقو کې د ټولو نه خرابترین ټرند چې کوم روان دی هغه منشیات فروشي ده. چې کوم ځای کوم پښتون علاقې دي هلته منشیات خرڅول کیږي. هغه ځای کې چې کوم دی تاسو وینئ چې زیاتره ځوانان د منشیاتو ښکار کیږي او د بېروزګارۍ په لور روان دي. یعنې په کراچۍ کې چې چېرته هم ته وینې د پښتون کاروبار ټارګېټ کولی شي د دې په نتیجه کې بېروزګاري سیوا کیږي او څنګه چې ما ذکر وکړم چې کوم ځای کې هم پښتون پاپولیشن دی هلته منشیات فروشي سیوا شوې ده. د دې له وجې چې کوم دی پښتانه یا پښتون ځوان چې کوم دی هلکان چې کوم دی هغوی تعلیم طرف ته نه ځي او د هغوی روزګار طرف ته توجه نه سیوا کیږي او د منشیات ښکار کیږي. د دې نه علاوه د M.Phil حقیقي ګروپ چې کوم دی د هغې مشر افاق احمد چې کله نه د جیل نه رها شوی دی هغه د پښتون قام خلاف ډېر عجیب و غریب بیانات ورکوي. داسې ښکاري چې کراچۍ یو ځل بیا د بدامنۍ په لپیټ کې راتللی شي. افاق احمد کله هوټل والا ته وي چې بهی تاسو پښتانه مه پرېږدوئ. کله چې دا وایي چې بهی د پښتنو چې چېرته هم کاروبار دی که هغه د هوټل کاروبار دی که هغه د اندروني سند د میرپور خاص پورې د پښتنو چې کوم کاروبارونه دي افاق احمد په هغې باندې بیانونه ورکوي او عام مهاجرو ته وي عام د کراچۍ خلکو ته وي چې تاسو د پښتنو په دې هوټلو کې ولې کښېنئ ولې چای څکئ ولې خوراک کوئ تاسو خوراک او چای چې کوم دی کور ولې نه شئ کولی. د دې نه دا ښکاري چې کوم هغه ریشل یعنی نسلي بنیادونو باندې چې کوم تضادات مخې ته راځي هغه د دې نه څرګندېږي. د دې نه علاوه نور افاق احمد چې کوم نور خبرې کوي د پښتنو په اړه هغه وایي چې کراچۍ وسایل چې کوم دي
تقریبا هغه غیر مقامی خلک چې کوم دي د اشاره پښتنو طرف ته دا چې هغه دا ګڼي چې پښتانه یا خو د خیبر پښتونخوا نه راغلي دي یا چې کوم دی د بلوچستان نه راغلي دي نو هغه وایي چې غیر مقامی خلکو د کراچۍ په وسایلو باندې قبضه کړې ده. د دې نه علاوه هغه وایي چې د چرته هم د پښتنو کاروبار دی نو هغه تاسو وینئ چې لکه د هغه چې کوم ریټریک دی بیانات دي د هغې نه دا څرګندېږي چې ګنې پښتون قام دغه کاروبارونه د نقصان سره مخ شي او د دې په ځای چرته لوکل مهاجر یا بل سړی راشي او دغه کاروبار په خپل انداز کې مخ پر وړاندې بوزي. نو د دې نه دا څرګندېږي چې په کراچۍ کې په یو سیسټمیټک طریقې سره د پښتون معاشي قتل روان وي. د دې نه علاوه اهمترین ډیولپمنټ دا دی چې زما یو ملګری دی په کراچۍ کې صحافي دی هغه مهاجر دی او د دې نه علاوه دا ګڼ شمېر نور صحافیان دي د هغوی د خولې وینا ده چې په کراچۍ عزیزآباد کې 90 کوم چې د MQM یو بدنامي زمانه مرکز و هغه دوباره اکټیو کیږي. هلته چې کوم دی د خلکو تګ راتګ سیوا شوی دی دا سیل کړی شو تقریبا په اپریشنونو کې تاسو ته پته ده د هغې وروستو په دې کې اکټیویټیز سیوا شوي دي سیاسي اکټیویټیز سیوا شوي دي. کتونکو 90 دا نه بدنامترین ځای و چې په کراچۍ کې به دې خلکو د چا هم قتل کو د هغې پلانینګ به په دې 90 کې کېدلو. نو یو ځل بیا په خلکو کې نه صرف په پښتنو کې بلکې په غیر پښتنو کې په سیندیانو کې په پنجابیانو کې په بلوچیانو کې دا اندېښنې راپورته شوي دي چې ګنې 90 به دوباره اکټیو شي ځکه چې ځای په ځای په دیوالونو باندې وال چاکینګ هم روان دی. بل د ټولو نه اهم خبره چاینا کټینګ ده یعنې په پښتون علاقه کې به ته ګراوند وینې یا بل داسې د فیملی پارک په داسې وینې ځکه چې هغه آلریډي خلکو قبضه کړي دي او چاینا کټینګ په مد کې هلته آبادي شوې ده. اوس چې کوم دی د کراچۍ صوبایي وزیر دی د هغه بیان و چې به چاینا کټینګ حوالې سره موږ هېڅ نشو کولی ځکه چې په دې ځای باندې آبادي راغلی دی په دې باندې بلډینګان جوړ کړی شوي دي. نو د پیپلز پارټۍ صوبایي وزیر وایي چې به په دې باندې مونږ څه نشو کولی او دا به دغه شانتې برقرار وي. دا څونه چې چاینا کټینګ شوی دی یعنې څونه چې ګراونډونه قبضه شوي دي یا فیملی پارکس قبضه شوي دي دا عموما پښتنو علاقې دي او په پښتنو په علاقو کې دا واردات شوي دي. د دې مقصد دا دی چې پښتون قام د دغه ځای نه په څه طریقه باندې مجبوره کړي او دوی خپلو سیمو ته راولېږلي شي او د دوی روزګار تباه کړی شي او دغه رنګ په کراچۍ کې چې کوم د پښتنو ژوند دی ځواک دی هغې ته نقصان ورسي. کتونکو په کراچۍ کې پښتانه تقریبا د 70 لکه نه سیوا اوسیږي او د دې نه علاوه مهاجر د ټولو نه زیات اوسیږي او په دویم نمبر چې کوم دی پښتانه اوسیږي او کراچۍ ښار د پښتنو د ټولو نه لوی ښار دی. یعنې که موږ وګورو په پیښور کابل کویټه کې یا دغه رنګ نور په سوات کې مردان کې چې څونه پښتانه اوسیږي د دې نه سیوا پښتانه چې کوم دي د آبادۍ په لحاظ سره هغه په کراچۍ ښار کې اوسیږي کوم چې د ملک معیشت لپاره ډیر زیات اهمترین کردار ادا کوي. دوی کاروبارونه کوي دوی جابونه کوي دوی واړه کاروبارونه کوي دوی هوټلې چلوي دغه رنګ نور چې کوم معاشي سرګرمۍ د پښتانه پای کې بلچر کې ایسالي د دې نه علاوه کوم چې د زور کار وي کوم چې سخت کار وي په هغې کې هم پښتانو تاسې نه چې هغه پیش وي او د دې نه علاوه ترانسپورټ چې کوم دی عموما د ترانسپورټ کار هم ډیر زیات ګران کار دی دا هم عموما د پښتنو په لاسو کې دی. نو د دې ټول کاروبارونو نه د پښتنو ویستلو لپاره پلانینګ روان دی سازش کولی شي څنګه چې آفاق احمد ما ذکر وکړه چې د جیل نه د راتلو نه سمدست وروستو هغه د پښتنو خلاف یو ریټریک شروع کړ بیانات یې شروع کړل. دا د دې مقصد دا دی چې خلک بلوشي یا مقامی خلک دي مهاجر دي یا نور خلک چې کوم دي هغوی د پښتنو خلاف راپاسي او کراچۍ یو وارې بیا د بدامنۍ سره مخ کړي او یقینا چې پښتانه د ماضي په شان دا حالات به هم سروایو کړي. کتونکو دا د نننۍ ورځ اهمترین ویلاګ راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.